ننګرهار کې د تندر پریوتو له امله 3 تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان دي. د ننګرهار پیښو پر وړاندې چمتووالي رئیس مولوي سیف الله خالد وایي چې د جمعې په ورځ ماسپښین ناوخته د چپرهار ډاګو او لالا کلو کې د تندر پریوتو په 2 جلا پیښو کې 2 تنه شهیدان او 2 ټپیان شوي دي. د ننګرهار مرستیال والي مسؤلینو او ولسي وګړو سره د بیلابیلو موضوعاتو حل په موخه ولیدل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزت الله مصطفی د خپل کار په دفتر کې د ګڼ شمېر ادارو مسؤلینو او ولسي وګړو سره د بیلابیلو مسایلو موضوعاتو قضیو ستونزو وختونو او عرایضو اورېدو او حل په موخه ولیدل. تورخم عمري کم کې د اطلاعات او عامه پوهاوي کمیټې د راستنیدونکو هیوادوالو د روانې لړۍ له پیل راهیسې سلګونه ورک ماشومان خپلو کورنیو ته سپارلي. ورته مهال د یادې کمیټې عامه په ځایونو کې د بیلابیلو شعارونو لیکلو سربیره ګرځنده ډلې جوړې کړي چې هیوادوالو ته لارښوونې کوي. د تورخم عمري کم خدماتي کمیټې مسؤلین وایي هر ورځ زرګونو کسانو ته خوراک او څښاک برابروي. د دوی په خبره نورو مرستندویه ادارو سره په ګډه د کم د پاکوالي، اوبو رسولو او برېښنا په برخو کې هم چوپړتیاوې وړاندې کوي. د ننګرهار د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي د تورخم په عمري کم کې راستنیدونکو هیوادوالو ته مخابراتي اسانتیاوې برابرې کړي دي. راستنه شوي هیوادوال هم خوښ دي چې په کم کې مخابراتي چوپړتیاوو ته په اسانۍ لاسرسی پیدا کوي.